بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله او نه دې ګرځولې دغه مدد الله الا بشرا لكم مگر زیر استاسو د پاره ولتطمئن او چې مطمئن شي قلوبکم به زړونه استاسو په دې سره ومن نصر او نه دې مدد الا من عند الله مگر د طرفه د الله نه دی العزیز الحکیم چې غزور اور دی او حکمت والا دی ليقطع دا د پاره د دې چې هلاک کړي الله طرفا من الذين يودل دا کسانو نه کفرو چې کفر کړي دي او یکبتهم یا ذلیل کړي دوی فینقلبوا خائبین واپس بشي دوی ناکامه نا امیده ليس لك نشتدستا من الامر پدې کار کې شیء هیڅ چیز د اختیار نه او یتوب علیهم یا به مهرباني وکړي الله په دوی باندې نو توبه وي قبول کړي او يعذبهم یا به سزا ورکړي دوی ته فإنهم ظالمون پس بشک دوی ظالمان دي ولله او خاص د الله په اختیار کې دي ما هغه څه په السماوات چې دی پس مانونو کې او ما فی الارض او هغه څه چې دی پس مکه کې یغفرو بخنه کوي الله لمن یشاء چاته چې غواړي او يعذب عذاب ور کوي سزا ور کوي من یشاء چاته چې غواړي والله والله رب العالمین غفور الرحیم ډیر بخون کې ډیر مهربان دی یا ایها الذین ایغه کسانو امنو چې ایمان مراوړې دي لا تاکلوا مخری الربا سود اضعافا مضاعفه دوچن په دوچن واتقوا الله او یریږئ د الله نه لعلکم دې د پاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ واتقوا او یریږئ النار التي دورنا هغه اعدت چې تیار کړی شوی دی للکافرین د پاره د کافرانو واطیعوا الله او حکم امنی اطاعت کوي د الله والرسول او د پیغمبر اطاعت هم کوي لعلکم دې د پاره چې پتا سو ترحمون رحم وکړي شي